ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مؤمن. ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرض بولا، زده کړه د اسلام لو فرض بولا، نور کړه دا تلا بس بزین ځان جوړ رښتینی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. راوشو ستاسو پیغامونه به وارو چې زموږ ورونو د کم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري، خو هغه پیغامونه چې قابل د نشر دي او هغه پوښتنې دي چې موږ کولی شو هغو ته ځواب ووایو. ځینې داسې پوښتنې دي چې په رسنیو کې را په راډیو کې هغه قابل د نشر نه وي، کولی شئ چې تاسو خپله نږدې علماو کرامو او ائمو نه د هغه پوښتنه وکړئ. لکه زموږ یو ورور نثار احمد احمدي د هلمند نه داسې یو پیغام پریښی دی، خو هغه ما نشر نه که. کولی شئ چې دغه مسئله کې چې ته شک لرې د خپل د کلي د جومات امام نه یا هلته د علماو نه په دې هکله معلومات واخلي. اوس به راشو پیغامونه به وورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اجملی صاحب محی الله احمدین د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام درځم. محترم اجملی صاحب زما څنګه کثیرې محترم اجملی صاحب موږ د دکانداران یو د موبایل کارت په 50 افغانۍ هم ورکو، په سل کلدارې هم سل کلدارې 450 افغانۍ کېږي، عمومي په سل کلدارې هم ورکو، په 50 افغانۍ ورکو. آیا په دې کې خو ستونزې نه راځي؟ د ښکېږي که نه خرابېږي دا پیسې یا که نه؟ زما پوښتنه په دې ډول د محترم اجملی صاحب په د ځینې کورونو کې چې دا ساعتونه د څو باندې تورې نوشته په دې سره کور مېرمنې استفاده کوي ناسته ولاړ په کې د دې په هکله که معلومات راکړي ډېره مننه. الله پاک جل جلاله دې تاته په دنیا او په آخرت کې اجر راکړي، ځکه چې تا مسلمانانو وروڼو ته ډېر خدمتونه کړي. د خدای په امان تاسې ټول نیکمرغه. الله رب العزت دې تاسو ته هم اجرونه درکړي او الله رب العزت دې زموږ نیک اعمال په ځانګړې توګه د زموږ خپرونې خپل رضا دپاره وګرځوي. مسئله د موبایل د کارتونو چې کار تاسو ته درکوي تقریبا په 45 افغانۍ باندې یا په 40 افغانۍ باندې، هغه تاسو خرڅوئ په 50 افغانیو باندې. دغه مسله چې ما خپل اساتذو سره او هغو استادانو سره چې ما هغو سره تخصص کړی په فقه کې هغو سره شریکه کړه، نو د هغو مشوره دا وه چې دا یو سرویس دی. البته نغدې پیسې نه دي چې په 15 اخلي او په 40 اخلي 50 خرڅوي یا په 15 اخلي په 50 خرڅوي. دا یو سرویس دی، نو چې سرویس دی کولی شي چې خرڅې کې په دې کې ستونزه نشته دی. نو هغه 50 افغانۍ چې معادل دي د 100 کلدارو که په دې کې څه زیادت هم راشي، البته په دې کې سود نشته ځکه جنس بدل دی، خو انصاف ډیر ښه شی دی. په دویمه پوښتنې د زما سم سر خلاص نه شو، پوه نه شوم چې د دې کارتون نه ستا مطلب څه شی دی. هر هغه شی چې په هغه کې لیکل وي باید هغه محفوظ وي، دا نه چې هغه پښو لاندې شي یا په هغه باندې ناسته او پاسته وشي. بل پیغام وورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی مولوي صاحب اسمت الله هلمند د هلمند ولایت پرګر ښار نسته سره پلان کې زما درې پوښتنې دي، خدای دې کې چې جواب راکړي. حاجي مولوي صاحب موږ ځکه لرو دومره غلا او دومره روپۍ نه لري چې موږ د یو کال نه تر بل کال پورې وچلوي. پر موږ روپۍ باندې دي پر موږ باندې اخترۍ کېږي که نه کېږي. بله پوښتنه دې شکل ده، زه جهاد کوم زما مور پلار اجازه نه راکوي، آیا د هغو به اجازې جهاد وکړم که یا؟ درېیمه پوښتنه ده، یو سړی راولاړ شي روپۍ دا لپاره تایید کړي، هغه هم په فور باندې واخلي، خو دوی د دې نه تاییدوي چې د دې لپاره تاییدوي که مینوم خرڅ کړي څه روپۍ به پاتې شي. بیا حکومت په درګلۍ باندې پوه شي دغه وخت به خامخا جای شته. آیا د دغه اج څنګه راځي؟ زه د اتفاق نیستم سرلوړي راځي که خدای پاک. د قرباني مسئله زموږ فقهاو په خپلو کتابونو کې ډیر په تفصیل سره څیړلې ده. معاصرو فقهاو دا لیکلي دي
چې قرباني په هغه چا باندې واجب ده چې هغه مالک د نصاب وي او د دې اصلي حاجتونو نه هغه زائدي وي. نو تاسو چې ځمکه لرئ دومره غله او دانه تاسو ته رارسیږي چې هغه مصرف کیږي، یعنې د خپل اصلي حاجت هم دی، او دومره پیسې نه لرئ چې هغه حد د نصاب ته ورسیږي، په تاسو باندې قرباني نشته دی. کم نصاب چې د زکات دی هغه نصاب د قرباني هم دی، خو صرف فرق دومره دی چې هغه نصاب چې د زکات دی په هغه کې حولان حول شرط دی، اما که یو سړی د لوی اختر په شپه باندې هم مالک د نصاب شه په هغه باندې قرباني واجب ده. نو صرف هغه دانې چې تاسو ته راځي او هغه ستاسو هغه اصلي حاجت کې مصرفیږي، هغه د دې مستلزم نه دی چې په تاسو د قرباني لازم شي. غیر د حاجت و اصلي نه که نورې دومره پیسې ولرئ چې حد د نصاب ته ورسیږي او په تاسو باندې بیا قرباني لازم ده. دا نه چې قرض یې کوي او ویې، البته که څوک وکړي کولی شي. او دویمه مسله د جهاد مسله، زه د قرآن څه وایي په خپرونه کې دا مسله ما ډېره ښه وڅېړله. کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. ډیر په تفصیل سره مې څېړلي، خو دا به درته چې په کوم ځای کې جهاد فرض کفایي وي هلته د مور و پلار اجازت فرض دی. د مور و پلار اجازت لازم دی چې مور و پلار نه اجازت واخیستلی شي، حتی په هغه وخت کې د مور و پلار خدمت بهتره دی. او که یو قرضدار وي هغه ته دا په کار نه ده چې په کوم وخت کې جهاد فرض کفایي وي جهاد ته لاړ شي، بلکې هغه د مزدوري وکړي او په د خپل قرض یې ادا کړي. اما په کوم وخت کې چې جهاد فرض عین شي نو بیا په دې صورت کې د مور و پلار اجازې ته هم ضرورت نشته، د هیچ اجازې ته ضرورت نشته، او قرضدار دی دا هم نه کوي چې مزدوري وکړي قرض یې ادا کړي، بلکې جهاد کې دی شریک شي. درېیمه مسئله چې څوک حج ته نه ځي، پیسې په پور اخلي او حج ته داخله کوي چې زما نوم ووځي او دا په بل چا باندې خرڅ کم، دا خیانت دی، دا حق تلفي ده د خلکو. او د دې لاس نه چې څوک پیسې راوړي ګوره دا پیسې حرامې دي. هغه چا باندې چې حج فرض دی او هغه تصمیم نیسي چې زه حج ته لاړ شم، د هغو حق تلفي کوي داسې خلک چې دوی پیسې په پور اخلي، حج کې نوم راواخلي او په بل چا باندې خرڅ کړي. دا خیانت دی، بدبختی ده، او د دې لارې نه چې څوک پیسې لاسته راوړي دا پیسې دې ته حرامې دي، حلالې نه دي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، زه تیزاد وارث له وجد څخه خبرې کوم. زما پوښتنه دا ده مولوي صاحب چې پر ما باندې کفاره روژه اوښتې ده، اوس نیولې راته ګران دي، او اوس که زه فدیه ورکړم چې دا روژې څنګه څه که په جاړه معلومات راکړي مولوي صاحب، ډېر مهرباني، نور وخت نه نیسم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسله د کفارې فقه اسلامي په 3م جلد کې په 140 په 1940 صفحه کې، په 1942 صفحه کې او په 1941 صفحه کې دې مسئلې ته ډیر تفصیل ورکړی دی. هغه مسئله د اعرابي بیله ده، کوم خطاب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته کړی هغه پورې مخصوص دی. اوس دا مسئله چې آیا دا کفاره علی ترتیب ده که علی تخیر ده؟ کفاره د قتل خطا، کفاره د زهار، همدارنګه کفاره د یمین، همدارنګه کفاره د روجې، چې په دې کې عتق د رقبې دی چې غلام به ازادوي اول سر کې، بخښنه غواړم، او دویم ورپسې چې د 2 میاشتې روجه ده، او دریم ورپسې چې د هغه مساکینو ته ډوډۍ ورکول دي. امام مالک رحمه الله وایي چې کفاره علی تخیر ده. په دې دریو کې چې کم یو د ستاسو خوښي هغه ادا کړئ. خوښه ستاسو غلام ازادوئ، خوښه ستاسو روژه نیسئ، او خوښه ستاسو که مساکینو ته ډوډۍ ورکوئ. خو امام مالک صاحب وایي چې افضل اطعام د مساکینو ده. لکن جمهور فقها او همدارنګه زموږ احناف وایي چې کفاره واجب ده علی تخیر نه، بلکې علی ترتیب. کفاره علی ترتیب واجب ده، علی تخیر واجب نه. د دې مسئلې ته شرح صغیر په اول جلد کې په 1914 صفحه کې تفصیل ورکړی دی. کفاره واجب ده علی ترتیب نه علی تخیر. د الله په کلام کې اول عتق د رقبې راغلی، باید چې چا باندې کفاره وکړي غلام آزاد کی. که د غلام آزادولو توان نه درلوده، غلام نه و، بیا کولی شي چې روجه ونیسي. که روجه نه وه د هغه نه وروسته کولی شي چې مساکینو ته هغه فدیه، مساکینو ته ډوډۍ ورکړي. حتی احناف دا لیکي که یو چا روجې نیولې، روجې حتی 50 52 53 ته رسولې وي، په دې وخت کې دا مالک شه په عتق د رقبې باندې، نو عتق د رقبې په دې باندې لازم او واجب ده چې غلام به ازادي روجې به پرېږدي. نو که څوک توان د روجې نیولو ولري، ځکه چې دا زجر دی دې لپاره، کفاره په اصل کې زواجر دي، نو لازم ده چې په هغه باندې روجه ونیسي. یو که مستمر مرض یې اوسیږي، دوامداره مرض یې اوسیږي، یا تکلیف لري، هغه بیله مسئله ده. او دا مسئله چې آیا په کفاراتو کې تعدد شته، تداخل شته که نشته، هغه بیله مسئله ده. بل پیغام به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی مفتي صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوهم د ارکوزیا رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه مولوي صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې موږ په کور کې د امیرجان بیخي ډېر دي، د امیرجانو سره موږ څه چل وکړو، دا ډېر بیخي په عذاب کړي، د دې څخه څوک اشپزي نشي کولی، دا سړی پر سر اخي او دننه په خونه کې هم راته راوتلي دي. د دې سره د ګران مولوي صاحب څخه ډېر جواب غواړو چې د دې سره موږ څه وکړو. وسلام. الله رب العزت دې د میږیانو ته هدایت وکړي. په عرضه کې خلک دي نه په عذاب دي که تاسو ته تکلیف درکوي، زحمت درکوي، بیا کولی شئ چې په هره طریقه باندې تاسو هغه لرې کړئ. نو که تاسو غواړئ قدرمن اورېدونکو چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته خپل پیغامونه ثبت کړئ، لومړی په خپل ټلیفون کې 455 شمېره ډایل کړئ. د هغه نه وروسته اوکې کړئ، اوکې پسې متصل 26 شمېره ډایل کړئ او خپل غږیز پیغام ته پرېږدئ. اوس به راشو د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ. دنیا والله بدل کړ پروازونه د یار پکلی قیمت باب دنیا والله بدل کړ پروازونه د یار پکلی. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. السلام علیکم. زه فضل ربی د هلمند ولایت د لښکرګاه څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ما سره دوې پوښتنې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې مولوي صاحب څخه دا ده چې په خوب کې د قرآن شریف مقطعات حروف په خوب لیدل تعبیر یې څه دی، او دویمه پوښتنه مې هم دا ده چې د روحي ناروغۍ عامل څه شی دی او د دې علاج په اړه که معلومات راکړي. او درېیمه پوښتنه مې هم دا ده که چیرې مسبوق په امام پسې 2 رکعات لمونځ یې کړي او کله چې ملا صاحب امام یوې خواته سلام وګرځوي او دې خواته 2 رکعاته لمونځ وکړي، آیا په دا پاده کې چې دی برته وروسته خطا وځي 2 رکعاته یې ځان ته کړي وي، 2 رکعاته په امام پسې کړي، آیا دغه مسبوق کولی شي چې سجده سهو وکړي؟ او ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. ستاسو نه هم مننه کوم فضل ربي وروره. د خوبونو په تعبیر باندې دونه زه نه پوهېږم او نه مې پکې مطالعه کړې ده، خو د قرآن کریم تورې چې لیدلي دي دا ښایسته خوب دی. او د روحي امراضو لامل او د هغې علاج د ژوند لار په خپرونې کې په دې باندې ځانګړې خپرونې ما ثبت کړي دي چې روحي مرض د څه نه پیدا کیږي او د هغې علاج څه دی. دا وخت ډیر کم دی چې هغه ټول زه تاته وڅېړم، دا وخت ډیر کم دی چې زه تاته وڅېړم، خو انشاءالله د ژوند لار خپرونې تعقیبوه، کله به تکراري خپرونې دغه خپرونې ورواچوو. او هغه مسبوق چې د هغه نه 2 رکاته یا 3 رکاته تیر شوي اوسیږي، په آخر کې چې ځان ته 1 رکات کوي او دا داسې سهوه شي چې واقعا په هغه کې یا ترک د واجب وي یا تاخیر وي یا تقدیم وي، نو زمونږ اکثره فقها دا وایي چې دا په دې مانځه کې مستقل دی سجدې سهوه پې لازم ده. اگر که دې مسلې ته زمونږ فقها ډېر لوی بحث ورکړی سجدې سهوه د مسبوق ته، خو اکثره فقها په دې باندې متفق دي چې په مانځه کې مستقل دی. که داسې یو امر د دې نه وشي چې واقعا هغه مستلزم د سجدې سهوه پې لازم ده. بل پیغام واورو. السلام علیکم. یحیی ساجد یم د کونړ د شیګل ولسوالۍ څخه. مولوي صاحب زه یوه پوښتنه لرم چې یو سړی او 2 ښځې یو سره د یو بچي ښه ساتي او د بل بچي ښه نه ساتي، لکه نظر ورته نه کوي، د دې به د ورځ په قیمت څه سزا دی او څومره سزا به ورته ورکړل کېږي؟ دغه پوښتنه لرم. د اسلام په مقدس دین کې تعدد ښځو ته البته اجازه ورکړې شوې ده. کولی شي چې زمونږ یو مسلمان ورور 1 ښځه 2 ښځې 3 ښځې 4 ښځې وکړي، خو البته شرط د عدالت شته چې د ښځو په منځ کې عدالت قائم کړي، که هغه عدالت په نفقه کې وي، که هغه په مسکن کې وي یا په تبید کې وي، په هر څه کې چې وي. همدارنګه دغه عدالت دی دا هغه محبت قلبي بیله مسئله ده. همدارنګه دغه محبت او دغه عدالت باید د هرې ښځې اولاد سره هم ولري. اللهم وایي فإن خفتم الله تعدلوا فواحده. که تاسو ویرېدلی چې عدل نشئ کولی نو 1 ښځه بیا تاسو ته کافي ده، دا نه چې 2 وکړئ یا 3 وکړئ. او زمونږ استاد به دا ویلې که تاسو ویرېدلی د 1 ښځې نو دغه 1 ښځه تاسو ته بس دی، 2 بیا مه کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې دي هغه څوک چې د ښځو ترمنځ عدالت نه کوي، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې درېږي او یو طرف بدن د دې به بې حسه وي، فلج به وي، وچ به وي. همدارنګه د اولادونو په منځ کې الله څخه به سخت مسؤول وي او الله ته به ځواب وایي. بل پیغام واورو. السلام علیکم محترم مولوي صاحب، پیغام پرېږدم. زما پوښتنه ده، یو مسلمان ورور یو مسلمانه خور چې په امام کې لنډېږي، محترم مولوي صاحب
آیا چې هغه د باندې راوځي د هغه شاهدي ادا کېږي که نه ادا کېږي؟ والسلام. نه پوهېږم وروره چې د ستا مطلب د حمام نه کم حمام دی. د ښځو تګ حمام ته چې هغوی حجاب نه مراعت کوي او همدارنګه هلته په اجتماعي شکل باندې دوی حمام کوي، دا حرام دی او په داسې ښځو باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی. او که داسې مسله وسیږي چې هغه په حجاب کې ډېرې مستورې ځي، لکه رد المختار په 2م جلد کې په 222 صفحه کې دا مسئله ذکر کړې ده چې په کور کې امکانات نه لري، البته ډیره مستوره او محفوظه چې لیدلی نشي څوک، زی دې کې باک نشته، خو نن هغه حالت زه نه وینم. همدارنګه زموږ ورونه تله کولی شي حمام ته لاړ شي، خو په کم وخت کې چې دوی لمبېږي باید د دوی عورت پټ وي، او که دوی د خپل د عورت د ستر حفاظت نه کوي او لوڅ لامبي تل لپاره، بحر رایق دا مسله لیکلې چې داسې سړي شاهدي بیا نه قبلیږي. بل پیغام مو واورو. بله سلامونه او نیک هیلې مې قبول کړئ محترم مجموعي صاحب. دغه پیغام د رښتینې مؤمن خپرونې ته پرېږدم. زه شفیع الله شاکري یم د هلمند ولایت څخه در سره د ټلیفون پر کرښه واستلی یم. مولوي صاحب محترمه یو 2 پوښتنې دي، دا پوښتنې در څخه کوم، خو په دغه هکله به ډېر ښه معلومات زموږ ټولو مسلمانانو ورونو ته او ټولو هلمندوالو ټولو افغانانو ته ورکوئ. مولوي صاحب محترمه لومړی دا چې په کندهار ولایت کې شاید تاسو هم اورېدلی د مرچ هغه د نامه څخه، د مرچ هغه دی خو مړ دی، اوس هماغلته یو دربار شته، هغه زوی یې پاته دی، ما خپله نه دی لیدلی. په دغه اوس اختر کې په 6 کال کې زموږ ځینې ملګري ورغلي وه، نو وایي هغه دربار ته هغه زیارت ته داسې کسان راځي چې هلته د شوق دپاره، د ساعتیري دپاره ټیپونه غږوي، سروز غږوي، البته بیخي د 2-3 شپو دپاره دغه یې را ایستلي وي، میلې را ایستلي وي او چرس کوي په یو داسې ناوړه دغه باندې اخته عمل باندې چې د زیارت کولو په نامه باندې راسي. مولوي صاحب محترمه دوی هماغلته سروز غږوي او یا د هغه تر څنګ چرس کوي او هلته ورکې کوي. هغه ناروا عملونه چې دوی هغه کوم دغه چې دوی هلته تر سره کوي په شپو په هماغه زیارت ورته وایاست که څه ورته وایي، همالته دوی لومړی دا پوښتنه په دغه هکله به څه ناسم معلومات موږ ټولو اورېدونکو ته، ټولو مسلمانانو ورونو ته ورکړې چې هلته زیارت ته د تګ دپاره هغه هم خپل یو داسې اصطلاح لري، په دغه رقم ورځه، په دا رقم راځه. خو زموږ ستاسو ورونه، زموږ ستاسو مسلمانان اوس دغه رقم دغه یې زده کوي. د اختر د میلو دپاره دوی ځي یو داسې ځای چې هغه په اصطلاح هغه یو داسې ځای. او دوهمه پوښتنه، که په یو کورنۍ کې یو ځوان مړ شي یا شهید شي، د هغه کورنۍ مشر یا کشر را ولاړېږي، یو شاعر ته روپۍ ورکوي، په هماغه مړ کس یا په هماغه شهید کس پسې شعر جوړوي، بیا یې یو سندرغاړي ته ورکوي، هغه په پیسو باندې ورته وایي، په پیسو باندې ورته وایي په ساز و سروز کې. نو زما موږ ته به په دغه هکله هم څه ناسم معلومات راکړي چې دا څومره ګناه لري، او د دې پر ځای چې مړي ته دی دعاګانې وکړي او مړي پسې دی یو خیر. شاکري صاحب هیله کوم چې بل ځل ماته پیغام پرېږدي، ډېر به مختصر پرېږدي، تقریبا د 3 پیغامو وخت رانه واخیسته. زه به په عمومي شکل باندې دا ووایم، زموږ فقها دا وایي که تاسو یو څوک ولیدل چې په اسمان کې الوزي، خو وروسته مو ولیده چې تارک د یو د سنت د محمد رسول الله دی، تاسو هغه ته جادوګر ووایئ، هغه ته ولی نشئ ویلی. په د اسلام په مقدس دین کې د هر شي حدود ټاکل شوي دي، که د زیارت تک دی، که د جماعت تک دی، که مونځ کول دي، که روژه کول دي، که زکات ورکول دي، په دې کې افراط او تفریط نشته دی. او په زیارتونو باندې میلې جوړول، هلته چرس وهل یا هلته ورقې کول، هلته موسیقي غږول، دغه کسان دي چې په دې باندې د الله غضب دی. الله رب العزت دې موږ سره ورته هدایت وکړي که هر څوک وي، یعنی د دین کې د هر شي طریقه معلومه ده او حد معلوم دی. او داسې مسائل چې شاعر ته شعر پیسې ورکړي او هغه د مړي مرثیه وکړي په شعرونو کې، هغه بیا په موسیقي کې ووایي، نو ثواب به یې ورسیږي هغه مړي ته چې موسیقي اوري. دا هم په اسلام کې ناجایز کار دی. پیغامونه به واورو زر تر زره چې وخت هم ډېر کم دی.
محترم مولوي صاحب څخه پوښتنه دا ده چې موږ د مسجد لپاره یو فرش وقف کړی دی، په مسجد کې اوار دی، اوس غواړو چې دا فرش مدرسې لپاره وقف کړو، دا کېدلی شي که نشي کېدلی؟ زمونږ فقهاو دا لیکلي دي چې هغه شیان چې د جومات دپاره وقف شوي وي د هغه نه باید استفاده ونه شي، یعنی بل شی څوک ته استفاده نشي کولی. اما که داسې یو چې جومات لپاره زیات و، که چا وقف کړي وي چې هغه واقف که په خپله ژوندی وي نو هغه واقف ته دې ورکړي، که واقف مړ وي د هغه ورثې ته دې ورکړي، که ورث نه درلوده ورثی نه درلوده کومه شورا د جومات چې د هغه دې خرڅ کړي او دغه جومات که چېته نیاز او احتیاج، یعنی جومات چې ته ضرورت درلوده د دې پیسو نه دې په دې جومات کې کار وشي، او که جومات ته نور وسایل ضرورت نه ول کولی شي چې بل جومات ته ورکړي، مدرسې ته ورکړي او فقراو مساکینو ته ورکړي، او طلاب په دې کې هم داخل دي. اگر که زموږ فقهاو ځینې په دې کې دا مسئله هم ذکر کړې ده چې نشي ورکولی، لکه رد المختار 3 جلد 400 صفحه تاسو وګورئ، فتاوی هندیه 2 جلد 458 صفحه وګورئ، هلته لیکلي وذكر ابو ليث في نوازله حصير المسجد اذا صار خليقا واستغنى اهل المسجد عنه وقد تراه انسان كان الطارح حيا فهو له وان كان ميتا ولم يدع له وارثا ارجو ان لا باس به ان يدفع أهل المسجد إلى فقير أو ينتفع به في شراء حصير آخر للمسجد، والمختار أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر قاضي كذا في محيط سرخسي. یو دوه درې پیغامه دي پر لپسې به یې واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، جوړې تکړه بخیر. دا یو پوښتنه ده چې د بسم الله نه سړی منکر سي کافر کېږي او که نه؟ مننه په مخ دی. سلامونه او نیکې احترامات مولوي صاحب تاسو او ټولو اورېدونکو ته. نجیب الله سهر له پکتیا څخه مې درسره اړیکه نیولې وه. پوښتنه لرم هغه دغه چې یو انسان د ملاس پې ولاړ وي او هغه په لمانځه کې غلط وي، سجده صحوه پې واوړي، نو دا خو ملاس پې ولاړ دلته سلام هم نسي ګرځوی، دا سجده صحوه به دی کله راګرځوي؟ نورې پوښتنې نشته او دا پیغام مې دی د رښتیني مؤمن خپرونې ته ورسېږي. السلام علیکم، زه رښتیني مؤمن خپرونې ته دا پیغام ثبتوم. اول حاجي مولوي صاحب ته زه له کومې سلامونه وایم او خدای دې وکړي د اختر شپې او ورځې په خیر سره تېرې کړې وي. حاجي مولوي صاحب زه دوې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده، زما یو ملګري زما پوښتنه وکړه، وایي ته حاجي مولوي صاحب څخه دا پوښتنه وکړه، بانک خپل جاري اکاونټ یعنې جاري حساب یې ږدم، دغه نه ځنې اخلم، ګټې نه ځنې اخلم، دا خو به کوم پروا نه لري. السلام علیکم مولوي صاحب، څنګه یې؟ خیر په خیر، شکر دی چې خدای دې وکړي دغه روژه او اختر په داسې په خیر تېر شوی یې. زه نوم احمد ذکري د کندهار ښار اوسېدونکی یم. پوښتنه مې درلودله، دوې پوښتنې مې درلودله البته. اوله پوښتنه مې ده که چېرې د اختر دا 6 ورځې روژې چې دی که چېرې څوک یې نیسي خصوصا ښځې، نو که چېرې په دې باندې د تېرې نظري او یا هم نورې قضایي روژې باندې یا هغه روژې یعنې فرضي روژې در شومه، نو که چېرې نو دا په کومه طریقه باید وسي؟ ستاسو مشوره غواړو. او بل دوهم پوښتنه مې دا د زموږ په کور کې میږیان ډېر دي، نو ځکه نو زموږ خوراک ته هم زیات دی او موږ زیات ځینې په تنګ یو، نو که کوچني او غټ دواړه یې، نو که چېرې موږ د دې دپاره یا مثلا دوی ته دا پوډر وپاشوي، قسم پوډر د بازار ته راځي چې د دا میږیان د مخنیوي لپاره، نو که چېرې موږ دا پوډر استعمال کړو د کور په شاوخوا کې وپاشو، د اسلام د نظر دا بسم الله الرحمن الرحیم. د اولې پوښتنې ځواب ته راشم. بسم الله الرحمن الرحیم چې دی د الله رب العزت د کلام یو آیت او جز دی، که په دین څوک ترې نه منکر کېږي کافر دی، د اسلام مقدس دین نه خارج دی، او مقتدي چې څومره سهوه شي امام پسې په هغه باندې سجدې سهوه نشته دی، او جاري اکاونټ البته په شکل د امانت دی چې په کور کې د ساتلو امکان نه وي بیا باک نشته، که په کور کې د امکان د ساتلو وي چې د هغو نه نفع وانخلي بیا ورته حرامه ده، ځکه چې دا بانکونه ټول سودي دي، هغو سره مرسته ده. او چا باندې چې قضایي روجې وي کولی شي چې هغه د شمال میاشتې روجې ونیسي، مشکل په دې کې نشته دی. او د میږیانو مثلا په اول کې ځواب کړه. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ورور خبردار شه د دین، ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ورور خبردار شه د دین، ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن، ځان جوړ کړه رښتینی